الله یاره خو چې په دې ښځو باندې پیریانو ته ساجدو دا بله شیشه کې مې راوستې ده او چې شادوګي پیرې پې ناستې تا ته پته ده د ټول المارۍ نه لوښي راغورځي او ګاونډیان چې کوم دي ټول واړه رالې یاري او بېټۍ مې غونته یې ګیره م راختلې او برې ته یې م راختلې دا ښځه به داسې یا چې سړی ورته وګوري د رڼا راته تیارېږم پیر صاحب یا خدایا د خلکو هغه خاوندانې نه ښځې ښه خوشحالي بازارونو ته یې پوځي راولي زما هغې خو ځان شرمولې څوک هم واړه وله وساتم او که کور وله وساتم چې سهار شي بس جارو به مې راغستې دا نور هم زمونږ ګاونډیان دي که نه دوی ودونه کړي دي چې سهار شي ښځې په ګاډو کې ځان سره کېنولي بازار ته روانې په ځان ورته پریان نه ولم چې ته د رڼا راځې د اسمان ستوري وښیم دې داسې نه پوهېږي نور کارونه وایه نه کوم خو سهار شي ماښام چې په دې کور کې کارونه ختمېږي نه ته چېرته روکه شوې که خدای دې مې چې ته خلاص کړم کمه شوې خو نه یې کم دی تا سم من په سر راغستی دی موږ د غویمه کړي دا ګاونډیان به څه وایي فکر ورباندې شوی دی ته خو لکه د بله شیشه کې په سړي باندې راغی ولې ما خود هم کار پرېښوده څه څلور ملګري دي را سره بېګا مې چې کوم دی نه کمره پاکونه پیریان راباندې ناست دي دا به کې لا اوس بل شرم راغی هغه نه یې ورته به وي په ښځو پیریان دي ما نه منلو اوس راکړه خدای کور کې دا یو پیری راوستی دی خدای دې چې ته خلاص سهار ماښام ځینې وې کوټې پاکې کوه ځای جارو کوه دا چلو کوه هغه چلو کوه په توره تیاره مې کمرې پاکونه نه خود راباندې پیریان کېنه هغه پیریان ستا نه یېرېدل نه ته خو په خپله باندې یو پیری یم تا ته خو چې زه په رڼا داسې وګورم زه په خپله یېرېږم خو څه وکړم بس په نصیب شوی مې یم عموماً ته یو پیر صاحب ناست دی غلی دی بوتم چې دا پیریان میریان د نه پاتې یم دا پیریانو کار نه دی ها دا خطرناک پیریان دي او څلور ملګري دي را سره هغه څلور ملګري دي هم زه ځم چې په چا پیریان دي هغې به پیرانو ته بولې په ما پیریان کم دي دا خو مې بانه جوړه شوه ما ویل هلک دروغ خو دا رښتیا دي په ځان ورته پیریان نه ورم چې ته پته ولري اوس پر ته دقه شان ناست دی ما ته پته ده چې ته د بیزو د ذاته یې خو دا پاڼې مه خوره که نه د خولې خوند به دې خراب شي حق الله حق حق الله حق منجوره راځي وشي څوک ځي راځي نه زموږ په دې کاروبار باندې ډېر اثر پرېوتی و پیر صاحب خفه کېږه ما د ګجرات هغه همدر ټي وي والا مې راغوښتی او بله ویډیو مې ترې کړې ده او ویډیو ډېره په مخه روانه ده نن هم راته یو سلو کسانو رنګونه کړي خو ما ورته وي پیر صاحب په چله کې دی پوه شوې ویم سبا که خیري راشئ او وي هغه د یو ساده سړی را روان دی حق الله حق حق الله حق حق الله حق یاره خو چې په دې ښځو باندې پیریانو ته ساجدو پیر صاحب دا بله شیشه کې مې راوستې ده او چې شادوګي پیرې پې ناستې تا ته پته ده د ټول المارۍ نه لوښي راغورځي او ګاونډیان چې کوم دي ټول واړه رالې یاري او بېټۍ مې غونته یې ګیره م راختلې او برې ته یې م راختلې دا ښځه به داسې یا چې سړی ورته وګوري د رڼا راته تیارېږم پیر صاحب اول خو راله داسې تعویض راکړې چې دې بله شیشه کې نه خلاص شم او یا د خدای ښه کړي حق الله حق دا لزه دموم او دا به ټیک شي پیر صاحب ستاسو راته چا ډېر صفت کړو په فیسبوک هم ډېر لایک او فالوورونه مونږ په هغې باندې رالو مې دا پیر صاحب ډېر رسېدلی سړی دی او منجور صاحب سره مونږ خبرې کړي یا بله شیشه کې ته نیغه کښېنه که نه خفه کېږه ما لالا چې زموږ پیري دله دم کي که نه خو داسې حساب کتاب دی چې یو هفته د دې پال پرهیز دی دا به بلکل ټیک ټاک ورشه زما منجور سره به پیس جمع کې او توره چرګ به حلال کې د هغې وینه به راوړې په هغې به له تعویض ولیکم دا به ټیک ټاک شي ښه یو هفته به دې ته د کار مار نه وایې بس د دې خو هسې هم دغې ته که خیر لږ چې څوک بېکار نه کړي بیا خو ټیک را ټیکي منجوره دې سره لاړ شي خاجي خا منجور صاحب راځئ لالا راشي سکته کونی داسې کار دی که نه لالا دې خوا ودرېږه که نه پار چا ورځئ پیر صاحب له خو تاسو 15,000 روپۍ فیس ورکړی و که نه دا چې ما ته رنګ کړی و نمبر و خو داسې حساب کتاب دی چې زما ځان له 8,000 روپۍ فیس دی راځه چې تاسو لکه ما د تورې چرګې دا وینه در کوم که نه نو دا په اصل کې په وچه علاقه کې میلاویږي او دې پسې زه جلیل زورآباد ته تللی وم 3 ورځې او 3 شپې مې ورپسې خوړلې دي دا چرګه ډېره کمه میلاویږي دا وینه ته موږ له راکړه موږ دا پیر صاحب له وړو چې په دې باندې موږ له تعویض ولیکي که نه نو موږ دا بیا که خیر بولدو ښه خو به شي که نه بلکل داسې به ښه شي که نه لکه مطلب دا دی چې بس بلکل د چین ماشین خاطرې په شان به پولیم شي او ختم شي ته څه کې په جیب کې ته ما له کور څه پرېږدې خو ټولې پیسې ته ځان له والې نو اوس نو څه کې
من جوړ اج مونږ سره لړ شو چې پیر صاحب لرا وینم سره صحیح راځي بلا شیشه کې دې کینه دې پیر صاحب طرف واکه کنه نه ته څه کې دې کینه کنه پاسه کنه ته چې د دمنه شو حق الله حق پیر صاحب تم زماره خو داسې نیغ نیغ ګور زما په خیال چې بس دا والا چې د نه لیدلې خځې مې ډېرې لیدلې خدا سي مې نه ولیدلې ځه کاکا لکه کوئی کنه یا ته خدای دې کوئی گزاره چلیږي او خدای دې دا پیری مریدي دغه شان قایم ساتي بل میډیا والم را غواړم د رستم علاقه چې لګوله خرچیو کا نت لزور ور کوي صحیح ده مخکې شعر کې مخکې صحیح ده حق الله زرا اعظم خان تمام کار دی ها ورځه الکه خلک دوبه او سعودي یادي قسم په خدای دا دوبه او سعودي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دی خو مې د پیر نن پیسې واغستې دی خو له د ګات نن پیسې لمه قسم په خدای چې داسې د 70 ګاکونه رالل کنه کار ځان ته مرسډیز درومه د ډاکټران پوسې نوم بدنام دی اصل کې ټول خو خلک مون خلک کوي یا الله خیر زما په خیال ګا کرنګو په ښه واو هلو واو پیر صاحب ناشته بس سبا کې خیری 2 بجو لزان نو رسوي ښه صحیح ده تاسو کوم حساب کتاب شروع کړی خلکم چې ګم نه لوټ کړو دا څه حساب کتاب دی دا څه کار دی ملګری کیسې کتارې مکوا که غر نور دی خو په سره لار ده 2000 روپے والا پوښوي او دا ستا خرچه شو شابه غیر لګو چې بیا دی نه چې ما هغه د کیمرا لګولې او لایو ویډیو تاسو چلیږي او پولیس ته ویلي دي هغه به شروع کړي خیر نیمت ختم بادری د خپیو باسو کوم خو ده پولیس را دي چې پلار هم در الله خیر ته کینو من پینځه مره دراډو کې مې سم درانه کیږي خو خدانه چې ډینګ لورته واچو ها ورڅه یې لکه دا خو زما بلا شیشه کنه ده په دې خو دې وخت کې پیریان نشته زم چې په دې ډانګې لکه د مکم چې دا ډوکی ولا آزاد کړم تا خو ته خیر ته کینو نه ما پیریان ته نه پاتې زم خیر ته کینو نه ما